هو البته لکه چې تاسو وویل دا انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کیږي. یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی، بل اقتصاد ته صدمه رسولې ده، بل په امریکا کې څلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي. نو ځکه دغه انتخابات خاص انتخابات دي او په خپل یو یو تقریبا یو منډیټ دی د دې لپاره چې غواړي امریکایان دوه کاندیدان چې په دلته په میدان کې دي دوه ډېر سره جلا نظریات لري. نو ځکه ډېر خلک کوشش کوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. تر پخوا دغه اوس چې د انتخاباتو ته 2 ورځې پاتې دي، همدا اوس تقریبا تر 100 میلیونو په حدودو کې د امریکا خلکو یو غیابي رای ورکړې ده د پوسټې له لارې، او یا تللي دي د مخکې له وخته انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. اټکلونه څه وایي چې دغه انتخابات به په سیالي پکې ډېره سره نږدې وي؟ اوس د اټکلونو په اساس څوک مخکې دی؟ سیالي به سره نږدې وي. دغه په ځینې نظرسنجیګانې چې سوي دي په ملي لحاظ باندې په ټول امریکا کې د ښاغلی بایدن مخکې ښیي، له 8% نه تر 10% پورې ښیي. اما په ایالتو کې بیا فرق موجود دی. له بلې خوا په امریکا کې د اشخاصو رایه البته مهمه ده، مګر تر ټولو مهمه هغه شی ورته وایي چې الکترال کالج چې ورته وایي، نمایندگان چې د هر ایالت نه یعنی په غیر مستقیم ډول سره انتخابات ګټي، هغه مهم دي. مثلا که په یو ایالت کې انتخاباتو دغه فرق ډیر کم وي، یو څو سوه رایې وي، اما هغه وړونکی څوک چې انتخابات ګټي ګټونکی د هغه ایالت د الکترال کالج هغه نمایندگان ترلاسه کوي، هغه مهم دي تر ټولو. دغه انتخابات به په افغانستان کې د سولې په هلو ځلو څه تاثیر ولري؟ د امریکا جمهور رئیس ترامپ توافق کړی ده، لوز یې کړی د طالبانو سره چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې البته د امنیتي ضمانتونو په بدل کې ټول امریکایي عسکر له افغانستانه باسي. خو جو بایدن د ده سیال ویلي دي چې که دی بریالی سو نو یو شمیر عسکر به د 1.5 یا 2 په تعداد په افغانستان او عراق کې د تروریزم ضد مبارزې لپاره پرېږدي. نو که چیرې بایدن بریالی سي، هغه توافقنامه، هغه لوزنامه چې ټرمپ له طالبانو سره کړې ده، د هغې سرنوشت به څنګه سي؟ البته چې د انتخاباتي مبارزې خبرې او ویناوې یوې خواته پرېږدو، په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي چې د افغانستان د امریکا قواوې ووځي، او دواړه خواوې وایي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا د شرایط رامنځته شي چې افغانستان بیا په امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریستي حملې هدف ونه ګرځي، ځاله ونه ګرځي. که چیرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې یو موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نشي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د تروریزم سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان، دواړه خلک رایې چې یوسي د انتخابات یو څه قواوې پرېږدي چې هغه په تعداد محدود وي، چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی، دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي. یعنې دواړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوې ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافقه نشي، دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن رئیس جمهور شي، هغه شاید خپل خاص دغه ولري چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضروري دی. د تروریزم سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په سیمه کې د نورو پایګاونه یا له لرې پایګاونه د ټکنالوژۍ له لارې مبارزه وشي. رابسو د قطر د سولې خبرو ته تقریبا 45 یا 50 ورځ کېږي چې د دواړو خواو پلاوي هلته ناست دي، خو تر اوسه حتی په دې دوی بریالي سوي نه دي چې د مذاکراتو طرزالعمل جوړ کړي یا
په هغه باندې نهایي موافقې ته سره ورسیږي دغه خبرې ولې وځنډېدلې؟ شاید لوی دلیل دا وي چې دواړه خواوې په بل اعتماد لري یا دواړه خواوې په دې فکر کې دي چې دوی کولای شي چې د خبرو د ځنډېدو د جنگ له لارې داسې یو موقعیت په لاس راوړي چې بالاخره یا جنگ وګټي او یا دا ده چې د سولې په شرایطو کې موقف یعنی برلاسي ولري یا موقع قوي تر وي. اما هر څومره چې دغه دوام وکړي د خلک ځورېږي، ډېر خلک ژوند له لاسه ورکوي، ملک تباه کېږي، بې اعتمادي نور هم پکې زیاتېږي. دواړه خواوې په دې عقیده دي چې د جنګ له لارې نشي ګټلی، یو بل نشي ماتولی. اما فکر کوم چې دغه په عین زمان کې دا کوشش روان دی چې هر ډله داسې یو موقع ته راشي چې بالاخره موقف په خبرو کې قوي شي. د جمهور رئیس ترامپ څلور کلنه دوره کې د دوی سیاست د افغانستان په هکله تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟ په دې څلورو کلو کې ادارې د افغانستان په برخه کې د عکس العمل ښودلی دي، څه چې په اکثري مقابل کې عکس العمل ښودلی دي. قواوې له 14,000 نه 12,000 ته راکته کړې، بیا 8,500 ته راکته کړې، اوس 4,500 ته رسېدلي دي. د ټرمپ ادارې دا عقیده درلوده چې د جنگ له لارې د افغانستان مسله نه ختمیږي، حل لاره نه پیدا کوي، مګر د سولې لاره کېدلی چې یو د دې سبب شي چې امریکا وکولی شي خپل قواوې وباسي او له بلې خوا په سیمه کې د تروریزم په مقابل کې داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې امریکا بیرته بیا د تروریزم ضرر ونه ویني. او چې طالبانو همیشه دا ویل چې تر څو چې خارجي قواوې په افغانستان کې موجودي، دوی د سولې خبرو ته آماده نه دي. نو د دې لپاره چې دا آمادګي رامنځته شي، دوی وعده وکړل چې د قواوې به باسي له افغانستان په 14 میاشتو کې، او شرط یې دا دی چې طالبان بیا د افغانستان د دولت سره مذاکرې ته کینی او بیا چې دا یو جامع اوربند سبب وګرځي. هدف د دوی همدغه شی و. اما فعلا فکر کېږي چې د خبرو د اوږدېدو له نظره نظریات په واشنگټن کې لیک په بدلیدو دي. فکر کوي چې په افغانستان کې د امریکا هدف هغه دوه شی دي چې قواوې د امریکا او افغانستان ووځي، دا جنگ ختم سي، بل داسې شرایط رامنځته شي بیا له افغانستان په امریکا باندې د تروریستي حمله ونه شي. دا چې د تیرو 20 کلو دغه لاسته راوړنې دي، په دې کې البته ډېر خلک طرفدار دي چې دا حفظ شي، دا وشي. اما څوک د دې که چېرته سوله راځي او د سولې بیه دا وي چې د دې لاسته راوړنو ځینې تېر شي، ممکن دا کار وکړي. ځینې حتی فکر کوي چې لاسته راوړنې چې د 20 کاله دي، البته ځینې ډېرې مهمې دي، په معارف کې ډېر مهم لاسته راوړنې دي، د ښځو د حقوقو برخه کې مهم لاسته راوړنې دي. اما نور لاسته راوړنې ډېر فکر کوي چې دا د اشخاصو لاسته راوړنې دي او د محدودو ښارونو لاسته راوړنې دي، نه د ټول افغانستان. ځکه نو په افغانستان کې فقر په هماغه حال پاتې دی، په افغانستان کې مشکلات د فساد هماغه دی، هماغسې پاتې دي، د اشخاصو قوت او د نهادونو ضعف په خپل حال کې پاتې دی. نو ځکه د دې لاسته راوړنو په برخه کې دا فرعي دغه لري، نقش لري. مهم د امریکې لپاره د جنگ ختمول، راوتل د قواوو د افغانستان او په عین زمان کې د تروریزم سره د تروریزم مخنیوي لپاره د یو میکانیزم رامنځته کېدل دي.